کرونا له 2 میلیونو زیات کسان نیولي او دا حتمي ده چې د نه پاملرنې سره پرې هر څوک اخته کیدای شي. له دې ناروغۍ څخه بې ځایه تشویشونه او ډار د انسان دفاعي سیستم کمزوری کوي چې په اصل کې مخکې له مخکې دې ناروغۍ ته د ځان تسلیمولو په معنا ده. اروايي ډاکټران لارښوونه کوي چې له کرونا مه ډارېږئ، بلکې د قرنطین، ځان ساتنې او ورزش کولو سره هغې سره مبارزه وکړئ. ځکه اضطراب د بدن د دفاعي قوې د کمزورتیا لامل ګرځي، کوم چې یوازینۍ لاره ده د وایرس سره د مقابلې. نو په دې خاطر باید سپورت وکړو، ورزش وکړو، فکري تمرکز وساتو او د بې ځایه تشویش نه ډډه وکړو او په فیسبوکي مسایلو باندې ډېر باور ونه لرو. یو شمېر کسانو چې د ډاکټرانو لارښوونې منلي وایي هم راحته دي او هم د کرونا د اخته کېدو چانس یې کم شوی. د کرونا د روحي او رواني فشارونو نه ځانونه په امان کې وساتو. په کور کې باید سپورت وکړو، مطالعه وکړو، د ماشومانو ښوونې او روزنې ته توجه وکړو، د کور په کار کې مرسته وکړو. ډاکټران وایي هغه کسان چې له کرونا څخه تشویش او ډار لري د کرونا اړوند خبرونه دې ناوري، ځان دې قرنطین کړي، خوراکي سیستم دې منظم کړي او ځان دې په مطالعه او فردي ورزش بوخت کړي، که نه له کرونا وړاندې به په رواني ناروغۍ اخته شي.